السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک او تاسو ګوره وایس اپ خټک قدرمندو پروګرام وخت شوی دی د للمې ګل او د للمې ګل سره زه تاسو په خدمت کې حاضر یم نن قدرمندو چې زموږ سره کم شخصیت په دې پروګرام کې موجود دی تشریف فرما دی د هغې تعارف د تاسو داسې وکړم چې د ډېر ښکلی لیکوال دی او د یو ډیر خوږ आवाज مالک هم دی تاسو سره مخامخول غواړم کاری عبدالرشید صاحب قدرمندو یو ښکلی نعتخوان دی او ډیر خوږ आवाज لري نو دې سره به نن هلې ځلې کوو عبدالرشید صاحب اول خو تاسو ته مونږ پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه الله مو ښه لکه دا راته ووایئ چې تاسو لکه د نعتخواني مو چې د کم وخت نه شروع کړي ده نو تاسو د خپله لیکئ او که نه د بل وینا تاسو وایئ نو دا خو موږ د بل وینا وایو خپله مې یو څو کلامونه لیکلي زیات نه زیات د هغې نه دې خوا چې دی نو موږ د نورو شاعرانو بهترین شاعرانو د هغې کلامونه وایو او تاسو دا وایي تاسو د نعتخواني د کم وخت نه شروع کړي ده نعتخواني وخت خو ما تقریبا دغه نه لس کاله تقریبا زما برابر کې د نعتخواني په کومو سیمو کې تاسو لکه نعتخواني کړي کم ځای پورې لاړې سفرې مو کړي که نه پاکستان کې دننه نو الحمدلله پاکستان کې مې نعتخواني کړې ده تر لرې پورې تلم پاکستان کې او تر هغه ګوجرالوالۍ پورې تلم څه ملګري داسې وي چې ګوجرالوالۍ کې موږ ته پروګرام راکړی نو هلته هم تللي یو او داسې عمرزو تورنګزو چارسده مردان نه اخوا چې کوم جلاله وغیره تر لرې پورې الحمدلله کاټلنګه پورې تللی شکر دی داسې پېښور کې هم ډېر پروګرامونه کړي دي چونکې دغه فیسبوک زمانه نو په دغې باندې زه پوهېږم نه مخکې تللی نه شم د هغې وجې نه بس زمونږ پروګرام مقصد هم دا دی چې د کم د سکرین نه شاته خلک زه اکثر د ناظرینو ته یم چې زمونږ ډېر خواږه دوستان دي شاعران دي ادیبان دي او نعتخوانان دي چې هغه د سکرین نه شاته دي تاسو ته مخامخ نه دي یعنی ډېر معروف نه دي نو زما کوشش دا وي په دې پروګرام کې چې زه هغه تاسو سره وړم د پروګرام نوم هم د للمې ګل ایښی نو د دې مقصد هم دا دی چې زمونږ کم د سیمې د علاقې یا د نورو د خیبر پښتونخوا څومره چې شاعران ادیبان دي نعتخوانان دي یا داسې نور لیکوالان دي هغه مونږ په دې پروګرام کې راولو او د خپلو ناظرینو سره مخامخ کړو نو د هغې یو تاسو سره منځ کې پهچان هم جوړ شي او زمونږ پروګرام هم خلک خوندونه اخلي او تاسو پهچان هم کېږي انشاءالله هغه کې قدرمندو زمونږ قاري صاحب چې کوم نعتخوان دی هغه د موهب باندې سره تعلق لري او ریسنټلی دلته په چراټ سیمټ پټر ور باندې اوسېږي که زمونږ د علاقې کوم ملګري چې دي کاري کاشف صاحب زبون سو د درې نمونه والم کاري شاه صاحب شو یا زمونږ انور مفتی صاحب شو د نور ملګري عبدالبصیر صاحب دي شو دی اکثر د پروګرامونه کوي دوی ته سپیشل پیغام ورکوم او د نورو خواوشا علاقې خلکو ته هم پیغام ورکوم که تاسو چېرې د دې نعتخواني اورېدل غواړئ او خپل پروګرام کې شاملول غواړئ نو د دې پروګرام مقصد هم دا چې تاسو د دې تعارف وکړم د دې نعتونه هم په تاسو باندې زه واورم نو دا زموږ د دې علاقې سره د خټکې سیمې سره نږدې اوسېږي او د تاسو په خپلو پروګرامونو کې ښکولی شئ قدرمندو اوس په ضد نه یو ښکلی شانتې نعت واورو بقیه به مخکې پروګرام به ځو نو تاسو به موږ ته اول کم نعت پیش کوئ نو دا میاشت د بار ربیع اول ده زه وایم چې د خپل استاد مبارک د کلام نه شروع کړم او د بار ربیع اول میاشت نو دی بار کې به یو کلام پلا سنو دا ملکو میں سنبھالو لیدو د جانان د خیسته حسن میں کمالو لیدو پلا سنو دا ملکو میں سنبھالو لیدو د جانان د خیسته حسن میں کمالو لیدو د جانان د خیسته حسن میں کمالو لیدو پلا سنو دا ملکو میں سنبھالو لیدو د جانان د خیسته حسن میں کمالو لیدو ہائی کمالو لیدو پزرگنو کالو غیب دا نور دا حبیب کلا کلا پا اسمان بشو ظہور دا حبیب پا حدیثو کی میں دغا قیل قالو لیدو د
د جانان د خیسته حسن می کمال ولید هی کمال ولید پلا سنو د ملکو می سنبال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید هی کمال ولید. ډیر زبردست. میاش پر ربیع الاول کی خوشاله جوړ شوی ملائک زیرازی د دی سیاله جوړ شوی ملائک زیرازی د دی سیاله جوړ شوی راغ کورد عبدالله کی می یو لال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید ما کمال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید د ګل ورځ و رحمتنا د اسمان راتل د ګل ورځ و رحمتنا د اسمان راتل ستارې بپا زمین لکه باران وریدل ستارې بپا زمین لکه باران وریدل جهالت تورو تیارو لمی مشال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید پلا سنو د ملکو می سنبال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید یخ شوی آتش کدی د زرګو کلو اکثر چې تشریف راوړ دنیا ته نبی خیر البشر چې تشریف راوړ دنیا ته نبی خیر البشر ټول کفار شلو حیرانا ټول کفار شلو حیران چې دا حال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید پلا سنو د ملکو می سنبال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید هی کمال ولید. ډیر زبردست ډیر زبردست. مبارک شي مومنانو امتیان دا نبیو خوش نصیبایو پدی چې فدایان دا نبیو مبارک شي مومنانو امتیان دا نبیو خوش نصیبایو پدی چې فدایان دا نبیو اے دا شیطان رجم حناسا دا شیطان رجم حناس میں پا بدحال ولید دا جانان دا خیسته حسن میں کمال ولید پلا سنو دا ملکو میں سنبال ولید دا جانان دا خیسته حسن میں کمال ولید ہی کمال ولید. ماشاءاللہ عبید اللہ خلیفہ صفت خواندان نبیم قربان پا ہر قدم دخپل جانان عربیم قربان پا ہر قدم دخپل جانان عربیم پسنا صفت گویا میں 400 وال ولید دا جانان دا خیسته حسن میں کمال ولید پسنا صفت گویا میں 400 وال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید پلا سنو د ملکو می سنبال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید د جانان د خیسته حسن می کمال ولید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب الله دې په आवाज باندې برکت کړي دا الله دې په عمر کې برکت په خوشو کې دې برکت کړي دا مینوالو قدرمندو تاسو به د قاری صاحب د نات نخوند اغستې وي د ربیع الاول په موقع نسبت سره نن 13 ربیع الاول موږ دا پروګرام تاسو لپاره ریکارډ کوو او دا پروګرام چې پرون موږ ریکارډ کول غوښتو چې پرون ریکارډ کوو تاسو په 12 ربیع الاول باندې پیښ هم کو خو چون کې د هلې ځلې لګي زیاتې وي نو موږ نن مکمل شو او نن تاسو پروګرام ریکارډ کوو. قدرمندو مینوالو د قاری صاحب سره د دې پرزن هم نتوانی کوي
غواړم چې اغم تاسو سره معرفي کما چې د دې فرزند څوک ته سنومې ده او د څومره عمر ده په دې به وسلو خبرې درې کوو دا راته وایي چې تاسو فرزند نوم څه ده او دا کوم څومره وخت نه کوي نتخواني سره کوي الحمدلله زما د بچی نوم چې دی هغه محمد ثاقب دی او دغه 3 کاله تقریبا د ما سره یو ځای به دغه ناتخواني کوي او کله یو ځای را سره وکړي کله ځان له ناتخواني وکړي خو محبت د ناتخوانۍ سره ډیر دی نو بس د دې خاطر هم دغه کړی چې زت دی دونه محبت لري نو بس وی دی لګیا دی وي قدرمنو زمونږ سره محمد ثاقب بچنګې زمونږ د کشر زمونږ سره په سیټ باندې تشریف فرما دی غواړم چې د دې په اواز کې یو ښکلی او بهترین شانتې نه تاسو واورم نو بیا به مخکې پروګرام په مخه وځو زر شمحلی می سمرا کلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے زر شمحلی می سمرا کلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے سپین مخی زلی گی شغلی کبھی سر سر آننگی یہ جلوی کبھی سر سر آننگی یہ جلوی کبھی داسی زدن ور پلکی دلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے زار شمحلی می سمرا کلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے وآیا دی پسی چرتا تولوے چرتا ور پسی گرزے دولوے چرتا ور پسی گرزے دولوے دغا کردی سنگالی دلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے زار شمحلی می سمرا کلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے پٹ پٹی ساتا دا نظران نشی چرتا پہ نظر برابر نشی چرتا پہ نظر برابر نشی لبے خور منگا بیل لے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے زار شمحلی میں سمرا کلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دا سے خائستا بل معشومان نشتا کلے دا سے بل د چانم نشتا کلے دا سے بل د چانم نشتا کلے ورت ټول پس غیدلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے زار شمحلی میں سمرا کلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے تورس تورس ترگے یہ خوگی لری تور بانا دا پاسا پیل شی لری تور بانا دا پاسا پیل شی لری ماں کل خائیس پر شندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے زار شمحلی میں سمرا کلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے ہر یوا ادائی مبارک دا زارد محبت من ڈاک دا زارد محبت من ڈاک دا خلقو دا بانڈی پہ جندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے زار شمحلی میں سمرا کلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے دام شم دی چرتا مندلے دے ماشاءاللہ جزاک اللہ قدرمندو ورکوټه ماشوم دی صبح کله आवाज لري
او څومره په ښایسته طریقې سره تاسو د نعت غږو ما خو چونکې مخکې اورېدلي دي یو پروګرام دې سره ما مخکې شوی یو ځای کې مونږ هغه شو قدرمندو زه تاسو ته نه شم ویلی چې دی څومره ښکلې او انداز لري او څومره ښکلی اواز لري چونکې د دې ریکارډینګ دلته خو چې کوم ریکارډینګ مونږ کوو دا د سټوډیو بیس ریکارډینګ وي دې ځای کې د یو شانتي ریزلټ وي او کله چې دی په سټیج باندې ودرېږي د هغې به بل شانتي ریزلټ وي ماشاءالله ډېر ښکلی انداز ډېر ښکلی اواز او ماشاءالله ثاقب بچی مې چې کوم دی نو ډېر ښکلی او ډېر زبردست اواز لري او ډېر زبردست کلامونه پیش کوي قدرمندو مخکې به نور هم یو څو نعتخوانونه یو څو خبرې ورسره کوو بیا به دوی په شریکه باندې یو نعت وي خپلو کې دواړه پلار او زوی به په نعت وي هغه به اورو مونږ سره اوسئ زمونږ پروګرام ګورئ مینوالو تاسو پته وي چې دا پروګرام د للمې ګل نه صرف په دې کې مونږ شعرا بلکې په دې کې مونږ نعتخوانان د ښکلي ښکلي اواز کسان به مونږ تاسو مخې ته راولو او انشاءالله زمونږ دا پروګرام به تاسو ګورئ مخکې په دې کې مونږ ډېر ښکلي ښکلي ریکارډینګونه تاسو ته وکړو او ډېر ښه شاعرانو سره میلاو شو دا به پوره په KPK کې څومره پښتانه چې دی مونږ به تاسو کوشش کوو چې څومره به زمونږ وسي د هرې ضلعې سره د هر کلي سره چې کوم تعلق لري مونږ به تاسو دا سکرین د مخې ته راولو او تاسو په دې پروګرام وګدو خو تاسو زمونږ یو گزارش دی چې تاسو مهرباني کوئ زمونږ په یوټیوب باندې دا ویډیو لایک کوئ هم او زمونږ چینل که چا نه وي سبسکرایب کړی نو هغه ته مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ ولې چې کوم د فاروایل سیستم شروع دی په دې وجه باندې زمونږ د چینل چې کوم دا بالکل لکه په جال کې چې راګیري وي چې تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ د دغه سبسکرایب په وجه باندې به زمونږ چینل جال نه وځي او تاسو به دا زمونږ اوازونه زمونږ دا تصویرونه به تاسو په ټایم پر وخت دررسي ها کاري صاحب دا راته ووایي چې تاسو لکه د نعتخوانۍ سره سره نور څه د ژوند څه هلې ځلې کوئ نو دې سره خو زما داسې نور څه کار وغیره نشته به د لاسو خپو مزدوري کوو لګیا یو او موږ سره خو دلته زموږ کاروبار دی د لاسو خپو بس دغه کار دی نور څه نشته دیاړې کوئ او دیاړې کوو ها دا راته ووایي که کاري صاحب چې تاسو لکه د نعتخوانۍ ته راغلی دا تاسو څنګه زړه کې راغلو چېرې زه نعتخواني کوم یا زه نعتخواني کولی شم نو دا تاسو څنګه دې مخ ته څنګه راغلی بس دا یو زه به دا ووایم چې دا د الله طرفه یو دین دی او چاته چې ورکړي که نه نو بس دا الله یو هغه راکړو راته او په ذهن کې واچوله ده چې تاسو نعتخواني وکړئ بیا هغې نه پس ما یو کلام ووی چې هغه کلام څه داسې و چې درومې حمزله پاتې کېږي نه غذا کوي ټوټل یو دوه کړی ما ته دغه راتله او به د دغه نه یو کاري صاحب چې هغه ووایي چې ماشاءالله ستاسو اواز هم برابر دی تاسو ویلی هم شئ بس د هغې نه الله تعالی رحم وکړو بس دې نه پس بیا دې خو هم زندګي ورته وقف کړله او انشاءالله تر مرګه به مو دغه وي او انشاءالله تر مرګه به نعتخواني کوو د محبوب صفت به کوو او الله تعالی دې زموږ د خولې نه پوره ادا کړي او الله تعالی دې په موږ ته اجر راکړي خو زندګي مې انشاءالله چې دې نه پس ټوله دې ته وقف ده دا ته وایي چې تاسو خو نعتخواني شروع کړله او نعتخوانۍ سره ته راغلی نو تاسو لکه اول چې راغلی نو تاسو په کوم ځای کې خپل نعت لکه پیش کړو او کوم نعت مو وایي نو نعتونه خو ما ډېر ویلي دي او پهلنی نعت ما تاسو ته دې نه مخکې ووایي چې درومې حمزله کلام ما ویلی و که نه بل بیا دویم کلام چې کوم ما ویلی و نو هغه و دوزخ په غلام څنګه د جانان اوسېږي چې دا زموږ مسجد ته ډېر ګران محترم زموږ ډېر ګران محترم مشر شاعر اسلام مداح رسول هغه عمر حیات درانی صاحب صادق حیات صاحب او سره ګلزار احمد صاحب دی راغلی زموږ په مسجد کې دی یو کلام ووایي چې هغه دغه یو کلام و چې دوزخ په غلام څنګه د جانان اوسېږي بس هغه یو کلام زما په زړه داسې ولګېدی چې بس پر زړه ننوتو د هغې نه بیا زه متاثره شوم الحمدلله هغې نه بس ما بیا نعتخواني دا بس دغه کې ما نه مې انټرویو شوې وه پېښور سټوډیو کې هغې ما نه بیا ریکارډینګ کړی او هغې ته ما بیا یو کلام ویلی چې جانان د مخ نه لرې کې نقاب دغه یو کلام مې ورته ویلی و که نه جي او دا یو کلام مې ورته ویلی و بیا د هغې نه پس بس الحمدلله زما دویم تپوس هم دا خو غالبا هغې کې جواب تاسو راکړو چې تاسو د چا نه متاثره شوئ چې تاسو د نعتخوانۍ ته د کوم نعتخوان نه متاثره شوئ نو هغه تاسو صادق حیات ته یاد کړو او جی او نو دې نه تاسو متاثره شو دې فلټر راغلی مینوالو تاسو د کاري صاحب خبرې واورېدلې او دې نه به یو لکه ډیوټ اورو دواړو په اواز کې به ښکلی شانتې نعت اورو نعتیه کلام او خو د هغې نه مخکې قدرمندو زه تاسو ته دا یو ریکویسټ کوم چې تاسو زمونږ دا چینل زر ته زره سبسکرایب کړئ چا چې نه یې سبسکرایب کړی زمونږ فیسبوک باندې ډېر فالوور دي
په لکو په زراو باندې فالوور دي او زاغه ته سپیشل دا درخواست کوم دا ویډیو به موږ په فیسبوک باندې هم چلیږي یوټیوب چینل او وایس اپ خټک سره سبسکرایب کړئ او دا غینه زموږ د فاروایل سیستم چې ختم شي چې زموږ ویډیوګانې په یوټیوب پر هم ناظرینو ته رسي په دې کې به تاسو هم ثواب درسیږي دا یو ثواب دی دا پروګرام دی دغه څه خولي نتخوانان د دې نه بعد به یو دوه درې نتخوانان نور هم راځي هغه هم په خپل پروګرام کې مونږ شریکو او ټیم په ټیم باندې انټرویو کوم تاسو به دا غي نم خوندونه اخلي څومره کار خیر لکه زمونږ چې په دې کې سره زموږ په تاسو به میسي چې تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ زمونږ د فاروایل سیستم ختم شي او زمونږ په یوټیوب باندې دا ویډیوګانې څوک چې به سرچ کوئ نو یوټیوب ته به راځي او په یوټیوب کې به زمونږ ویډیوګان تاسو مخامخ دغه څه خوري ویډیوګانې به راځي نو دا د یو مهرباني او جزانه درخواست کوم چې تاسو زمونږ چینل صرف یو ځل سبسکرایب کړئ بیا که نه ګورم خیر د خو لکه سبسکرایب ضرور کړئ چې زمونږ د پروایل سیستم ختم شي ډیره مننه قدرمندو اوس په مونږ په اخره کې د دینه یو ډیوټ اورو دواړو په आवाज باندې به خپل او نتیه کلام تاسو شرکو د پلار او د زوی یو ډېر خپل आवाज دی او ډېر خپل کمبینیشن دی نو راځي چې هغه هم د سره نو د محبوب د کلمنا جیبدا زئی زوړ کما دالا هغه ستازا دا نو مودي وشوي د زړه کور ته میرا غلنو واپس نزی سنیاز بنا مل مندا مودي وشوي د زړه کور ته میرا غلنو واپس نزی سنیاز بنا مل منادا نچ مثال بل د زمکی پسر نشتا هغه خل درب کور خانه کا بدا دا منم چې تور غرونه د مکی دی خود غیرا د غار سخ کلی کی صدا نو په والله قسم چې یو بل نخست دینو کمیراب دے کممبر کئی روزدا پارزے کی دمن خوشبوئی دا کسپاک د بلال ازان خاندہ نو بختوری دروازی نور ہمشتا خود باب السلام زال مرتبہ دا نو پکتو کتو یسترگی نمڑیگی شن گنبد سرائی لڑ منار دا پکتو کتو یسترگی نمڑیگی شن گنبد سرائی لڑ منار دا نو تو بگارا د جانان کلی وطن دے پکی گرزا مدینہ خو مدینہ دا نو تو بگارا دا جانان کلی وطن دے پکی گرزا مدینہ خو مدینہ دا مال د جانان دکلی زان سر لگا خور راوڑا مال د جانان دکلی زان سر لگا خور راوڑا اجی سے سوال درتا کوما اج سے سوال درتا کوما مال د جانان دکلی زان سر لگا خور راوڑا مال د جانان دکلی زان سر لگا خور راوڑا زان لرانج تے جوڑا وما مال د جانان دکلی زان سر لگا خور راوڑا مال د جانان دکلی زان سر لگا خور راوڑا اج صاحبہ شفائی دا پکی بیمار دا پارا دوائی دا پکی بیمار دا پارا دوائی دا
پکې ړندو د پاره بینای دا پکې ړندو د پاره بینای دا پکې زه دغه یو ارمان لرما زه دغه یو ارمان لرما مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه اے اجي صاحب سوال درتا کوما مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه دا بازي بازي با مزي غواړي څوک به کجوري سري او شنې غواړي څوک به کجوري سري او شنې غواړي زړه به بلبل رنگ مزي غواړي زړه به بلبل رنگ مزي غواړي نو زه دغه یو ارمان لرما زه دغه یو ارمان لرما مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه نو ستا خو کار د زړونو ښکار دی مدینې نو هر وخت ګرم دی بازار دی مدینې نو مدینې زکه په زړونو باندې راج کړي د محبوب در کې مزار دی مدینې نو د دنیا سپرلی خو تا ته نه رسیږي هر وخت باندې بهار دی مدینې د دنیا سپرلی خو تا ته نه رسیږي هر وخت باندې بهار دی مدینې نو چې پزړه کې یې داستا مینه پرته وینو والله دا سړی هوښیار دی مدینې مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه اے اجي صاحب سوال درتا کوما مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه مال د جانان د کلی ځان سره لګا خوره راوړه ماشاءالله ماشاءالله قدرمندو تاسو د کاری عبدالرشید صاحب او د هغې د زوی په اواز کې ښکلی او نتیه کلام تاسو واورېدو مدینه ښار کې وګرځو پکې رباعي مو شوه ډېر ښکلی خوند یې وکړو قدرمندو دوه خبرې کول غواړم لومړی خبره خو دا کوم چې دا کوم ګیټ اپ زموږ بدل شو دې نه مخکې موږ شاته ناستو اوس مخکې رالو اگر چې دا د ګرمۍ میاشتې دي خو د الله تعالی فضل دی چې موږ څنګه پروګرام شروع کړو به موږ باندې ورېځې شوې او سوری شو حد دا چې باران هم را باندې وشو نو شاته زموږ بیک ګراونډ کې باران هم چلیږي او ډېره چپه تېره هم شوه موږ دلته کې لږ رامخکې شو سیټ اپ رامخکې کړو او دویمه خبره چې قدرمندو زه د ارشد صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې موږ سره تعاون وکړو او موږ ته دا ځای پرووایډ کړو او دلته ښکلي په عزت سره کېناستو موږ تاسو لپاره ښکلی پروګرام ریکارډ کړو د هغې یو جهان مننه چې موږ ته د هغه راکړو کاري صاحب دا راته ووایي چې دومره ښکلې نتخواني وشوه او پروګرام هم بس تقریبا به دومره به ډېر وي خو په اخره کې چې د نبي صفت وشي مدینه هم یاده شي مکه هم یاده شي او بیا ختم نبوت د هغه ونه شي نو ځین چې دا پروګرام زموږ نیمګړی دی نو ختم نبوت چې زموږ ایمان دی زموږ عقیده ده په دې باندې کې ښکلی شانتې نتخواني وشي قدرمندو دې سبا موږ پروګرام هم بس کوو د دې نه مخکې موږ ته تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته ټایم راکړو ډېره مننه مینوالو تاسو هم ډېره مننه چې تاسو دې پورې دا پروګرام وکړو اوس موږ ته راکړئ اجازه او باقاعده تاسو خپل د ختم نبوت د ښکلې او ښایسته نظم واورئ ختم نبوت سرا چې چا مینا دا پورته کیلا سنا دا صفا مینا دا پورته کیلا سنا دا صفا مینا دا هر سزار ولې شو مونږ ټول یو په قربان دا مو د ایمان خلق دا مو د ایمان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دامو عقیدت دا پہ ہر سو قربان ولے شو سرن تیر دلے شو سرن تیر دلے شو دامو
مو عقیدت دا پہ ہر قربان ولے شو سرنا تیرے دلے شو سرنا تیرے دلے شو دا خو میں ددو جانو آقا مینا دا خو میں ددو جانو آقا مینا دا ہر سزار ولے شو منگ ٹولیو پہ قربان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دازڑ کی ساتو زکاچ داد قیمتی منا دادا پاک نبی منا دادا پاک نبی منا دازڑ کی ساتو زکاچ داد قیمتی منا دادا پاک نبی منا دادا پاک نبی منا دا پټولو مینو کی خوگا منا دا پټولو مینو کی خوگا منا دا ہر سزار ولے شو منگ ټولیو بے قربان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان ختم نبوت سرا چچا مینا دا پورتا کیلا سنا دا صفا مینا دا ہر سزار ولی شو منگ ٹولیو بے قربان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان ختم نبوت دفاع چی چاکڑی آباد دیوی یارا زندہ باد دیوی یارا زندہ باد دیوی ختم نبوت دفاع چی چاکڑی آباد دیوی یارا زندہ باد دیوی یارا زندہ باد دیوی دغا منا سمرا عجبا منا دغا منا سمرا عجبا منا ہر سزار ولے شو منگ ٹولیو پہ قربان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان چر تک دخ پلو بزرگانو پلارت للغوڑے دن دنیا گٹل غوڑے دن دنیا گٹل غوڑے چر تک دخ پلو بزرگانو پلارت للغوڑے دن دنیا گٹل غوڑے دن دنیا گٹل غوڑے نو وایم غزالی روحا بدا مینا دا وایم غزالی روحا بدا مینا دا ہر سزار ولی شو منگ ٹولیو بے قربان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان ختم نبوت سرا چچا مینا دا پورتا کیلا سنا دا صفا مینا دا ہر سزار ولی شو منگ ٹولیو پہ قربان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان دامو دے ایمان خلق دامو دے ایمان